فاصل بغیر مقام بس دغه ډېره ښه خبره وشوله او اریپور خو داسې د اعتدال غوندې کې ځای دی، لوی جیل دی او هغې کې چې کوم دی نو د هر چا ښه حفاظت کېدی شي. مطلب دا دی نو ښه فیصله وشوله. ته پورې د 15 یا 6 د پاسه 100 ورځې وشولې او صرف په دې کې خبره راوړي چې دا به دلته او دا به هلته یو. دا ډېره نامناسبه خبره ده او د مشال خو داسې کیس دی او داسې چې هغه بلکل لکه د آینې پړه کېږي هر یو شی ښکاره دی. نو دې کې خو خبرو ته څه ضرورت نشته چې څوک انصاف کوي د خدای دپاره نو په کار دا دی چې انصاف دې وشي. بلکې بنیادي طور چې کوم دی نو د دې ملک تاریخ چې وګورې نو دلته کې خو چېرته کې انصاف شوی نه دی. خو ما اکثر مطالبه زه دا کوم چې که په دې ملک کې د مشال د کیس په حواله چې دا یو عالمي کیس دی او ټوله دنیا ورته ګوري او د انصاف هغه آغاز هم وشي نو دا ټیک دی چې زموږ مشال واپس نه راځي، خو لیکن دا دی چې د نورو کورونو مشالونو ته به خیر شي. د مشال خان طرف نه موږ دا اپیل جمع کړی و چې دا ټرایل د مردان نه بلې ضلعې ته منتقل شي. خو په دې تېر شوې پیشې کې د سرکار طرف نه دا دغه راغی. نن د هغې هم دا درخواست جمع کړو چې موږ په مردان کې هېڅ قسمه تحفظ چې کوم ګواهان دي یا کوم پروسیکیوټرز دي هغې داسې تحفظ نشو پرووایډ کولی نو دا کیس دی ریپورټ ته منتقل شي. نو په هغې باندې نن د پېښور های کورټ دا فیصله راغله چې دا کیس دی زر تر زره مطلب دا ټرایل دی چې کوم دی دا په های کورټ کې لیکل شي.